بازم خوش آمدید دوستای عزیز. این بخش برنامه دکتر صاحب عرفان الله همت رئیس سازمان جوانان با خود داریم دوستای عزیز در رابطه با نقش جوانان در پروسه صلح که جوانان نقش مهم را داره و بر ما همت صاحب هم خواهد گفتن که جوانان چقدر صدا بلند کردن و چقدر تا به حال توانستن صدای خود در اونجا برسانند. واقعا همه جوانان توانمند هستند در صورتی که عملی بکنن و صدا بلند بکنن، کار بکنن، پشت کار داشته باشن، ان شاءالله که پروسه صلح هم نتیجه خوب بر ما خواهد داشت اگر جوانان ما کار بکنن. همت صاحب سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر. سلام و عرض ادب خدمت بیننده های تلویزیونی مشران جرگه. امید که شما یک صبح خوبی را آغاز کرده باشید. ډیره مننه همت صاحب محترم که مونږ وګورو یعنی ځوانان راضي نه دي د سولې په پروسه کې د ځوانانو له رول څخه او چې دوی ته هغه نقش ورکړل شوی وای. صحیح د یو معاملې په اساس باندې کسان لیږل شوي ول خو هغه ضرورتونه او مجبوریتونه وه چې باید لیږل شوي وای. اوس دلته د ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ څه باید وکړي تر څو هغه غوښتنې هغه شرایط چې ځوانان لري یعنی سوشل میډیا د اوس هغه لس کاله مخکې وخت نه ده، د سوشل میډیا له لارې ځینې کولی شي چې دوی خپل غږ تر دوحې پورې ورسوي. نو څه کول پکار دي؟ څه باید وکړي چې د دوی غږ واورېدل شي؟ اول خو د دې سولې نه د سولې پروسه نه شو، دا د سولې پروژه شوه. دا خو معلومداره ده. بله. نو وخت چې یو کار د پروژې شکل ونیسي او بیا دولتي پروژه دا خو طبعا معلومه ده چې وخت او وختونه کلونه به ونیسي، خو امیدواري ډیره ده چې سوله به راځي، سوله به کیږي. دا پروژه به په پروسې تبدیلیږي. دا پروژه به په پروسې باندې تبدیلیږي او یو وخت کې به د افغانستان د خلکو د امیدونه او ارمانونه خپل مرام او هدف ته رسیږي. د دې پروژې په پروسې تبدیلولو لپاره یعنې ځوانان څه باید وکړي؟ اوس همدغه موضوع ده چې دلته په افغانستان کې ځوانان څه دا چې همیشه هم دا ویلي دي چې ځوان په ټولنه کې د ملا تیر نقش لري، ولی بدبختانه حکومت او چارواکو ورته هغه سهم هغه وخت نه دی ورکړی. موږ تکرارا دا ویلي دي چې رهبرزادګان نه باید تیر شو، د هغوی نه ورواخوا هغه څوک چې واقعا په سوله کې ښکیل پاتې شوي دي، د ملت په منځ کې دوی رالوی شوي دي، د افغانستان د درد و غم باندې غمجن دي او پوهیږي. موږ دا نه وایو چې د سولې په پروسه کې خصوصا قطر ته چې کوم پلاوی استول شوی دی په هغه کې ځوانان نشته، بې له شکه چې شته، ولې هغسې ځوانان دي چې هغوی فکر نه کوم د افغانستان په درد باندې پوه شوي. هغه په افغانستان کې حتی ژوند نه دی کړی، د دوی د کلتور او عنعناتو د افغانستان د خلکو د ولس په درد باندې دوی نه پوهیږي چې دوی هلته په کومه لهجه او په کومه ژبه باندې خبره وکړي. دا مهمه نه ده چې یو څوک دی وایي چې هغه ځوانان تللي دي هغوی په خبرو باندې پوهیږي. خبرې تر خبرو دي، هغوی په څه رقم خبرو باندې پوهیږي، هغوی مقابل لوري ته کوم قناعت ورکړي، هغوی په اومای ګاډ باندې قناعت ورکړي، هغوی په رښتینو خبرو باندې قناعت ورکړي، په څه رقم باندې ورکړي. تیرو وختونو کې مو هم د خپل غږ د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې، د سوشل میډیا د لارې، په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې دا غږ مو پورته کړی دی چې ځوانانو ته په سولې پروسه کې څه رقم نقش ولوبوي او دوی ته باید حق ورکړی شي. لکه څنګه چې مخکې تاسو وویلې چې دا د ځینې ضرورتونو او مجبوریتونو په اساس باندې دا پریکړې شوي دي. اوس موږ وایو چې پریکړه وشوه، کسان انتخاب شو، بیرته د دوی ګرځېدل ناممکنه خبره ده. شاید یو بل بحران سره بیا مخامخ شو، حالات ډېر کړکېچن دي. نو په دې اساس باندې چې هر شی دی، هر رقم ټیم چې دی په کلکه ته حمایت کوو، کلی مو دی په نیک پال باندې بیا هم نیسو. همیشه دولتي چارواکو پړه په ملت باندې راچولې ده، ملت هم مجبوره دی، ځکه که چیرته ملت خپله راویښ شي نه پرې څوک پړه اچولی شي، نه ورته څوک څه ویلی شي. بیداره ویښ ملت موږ نه یو، نو ځکه د هر څه تاوانونه موږ او تاسې سر ته راځي او مجبوره یو چې دا هم ومنو. یو زرین چانس په حکومت ته او د چارواکو ته او قطر ته تللي کسانو ته او هغه ځوانانو ته چې په دې کې سهم اخیستی دی د افغانستان د ځوانانو په نمایندګي باندې، هغوی به هم دومره بې کفایته نه وي چې د هېواد نه نمایندګي ونشي کړلی. اوس چې هر شی دی ملاتړ تی کوو، کړی مو دی او په نیک پال باندې نیسو. دقیقا شما رئیس یک سازمان هستین، چه چیزی در جوانان با شما هست و چی پلان دارین که تا بتانین صدایتان به پروسه صلح برسانین؟ از آدرس سازمان اگر صحبت کنیم کارهای زیادی را صورت گرفته، خصوصا در پروسه صلح. چیزی که در وس و توان یک جوان در افغانستان هستند، خصوصا در این یک شرایط
که یک کنفرانس مطبوعاتی گرفته شوند اگر کمی پایتان یک طرفه شوند یا از دهنتان یک گپ اضافی برای دفعتا یک نی از یک ارگان ها برتان یا تماس گرفته میشه یا مسیج میاد یا حتی مکتوب رسمی میاد. با وجود این چالش های مشکلاتی که در افغانستان وجود دارند بازم صدای خود بلند کردیم. چیزی که درد و غم مردم و حقیقت هستند تنها اینه که مردم در کابل هستند و صلح در کابل میخواین. مردمی که در ولایت زندگی میکنه، در ولسوالی ها زندگی میکنه، در قریه و قریجاتی که زندگی میکنه از صلح بیخبر هستند. صلح اصلا یک تعریف باید به خود داشته باشند و صلح را قسم تعریف میکنه. مثلا یک مادر صلح را تعریف میکنه، میگه اولاد ما، بچه ما در صفوف نیروی های امنیتی شهید شده، پس که او زنده شوی بر ما صلح هست. یک نفر مثلا از فقر و اقتصاد ضعفشان میخواه که پیسادار شوند، پول پیدا کنن، یک جای وظیفه پیدا کنن، میگه بر ما صلح هست. ولی اصلا تعریف حقیقی صلح در افغانستان کس تعریف نکرده. اینی باعث مشکلات میشن که یک گروه از یک طرف صدای خود بلند میکنه، دیگه از دیگه طرف صدای خود بلند میکنه. حکومت هم پیشتر گفتم که یک پلان منسجم نه برای نماینده های قطر فرستاده، نه برای مردم افغانستان داره. هر کس که هر چیز گفته میگه صحیح قبول هستم به خاطر که صلح بیاید. ولی از آدرس سازمان جوانان افغانستان گفته میتونیم که چیزی که حق مسلم یک جوان هستند، چیزی که صدای او جوانی که در هلبند و در بدخشان و در بادغیس هستند او را رساندیم به مقامات حکومتی و دیگه هم کوشش میکنیم که باید برسانیم. فکر نکوئ د ځوانانو په منځ کې او همداراز د افغان ملت په منځ کې د هماهنګۍ نشتون د دې باعث شوی دی چې د سولې پروسه په پروژې باندې تبدیله شي او د هیواد دښمنان د دې پروسې نه ګټه واخلي، دې پروژې نه ګټه واخلي او دوی تلاش وکړي چې د جنګ جریان ولري. اوس مونږ ګورو هره ورځ په هر ولایت کې یو نفر، دوه نفر، درې نفر یعنې فعاله ځوانان وژل کېږي نه. خو هېڅ داسې یو حرکت په لاره باندې نه دی اچول شوی چې له 40 ولایتونو څخه غږ جګ شي او ووایي چې مونږ ژوند غواړو، مونږ سوله غواړو. یعنې دغسې یو حرکت، یو هماهنګي وجود نه لري. بس فقط ووایي چې زه دې ژوندی واوسېږم، زما سر دې ژوندی واوسېږي، خلاص. دغه یعنې حالت باعث نه دی شوی چې دا د سولې پروسه دومره وغځېږي. دا څو بوده لري. لومړی یې دا دی چې کله په یو هیواد کې علم، تعلیم او تربیه او رڼا نه وي. دوم دا چې د هغوی اقتصاد ضعیف وي. کله چې په یو هیواد کې علم، تعلیم، رڼا وجود ولري د هغوی ذهن خلاصیږي. هغوی په دې باندې پوهیږي چې زه خپل مسیر کوم طرف ته غوره کړم او څه باید وکړم. وخت چې فقر دلته راغی، بیچارګي منځته راغله، دلته ډلې، ډلګۍ او ډلبازي شروع کیږي. د افغانستان ملت هغه ځینې وخت کې خلک ورته وایي دا ګوسپندي ملت دی. دا ګوسپندي ملت نه دی. د افغانستان ملت باجرته، ویښ، زړور ملت دی. حالاتو داسې کړی دی. دا چې د دې حالاتو نه موږ څنګه وځو، د افغانستان سیاسي مشران هغوی د قدرت وږي تیږي دي. مثلا افغانستان که په 8 زونونو باندې تقسیم کو، دغه چارواکي ورځي په یو زون کې په څو ولایتونو کې هغه فعاله ځوانان، مشران، سپینګیري، مخور، علما، دوی ټول د ځانه سره راخلي، یا د پیسو په مقابل کې، یا د یو کار په مقابل کې، یا د یو څه په مقابل کې د دوی خوله چوپ کوي، هغوی همالته ځانه سره کوي. هغه ډله دلته خاموشه شوه. بله ډله چې رښتینی غواړي چې تر څو سوله وکړي، هغه یا حکومت راجګ شي، یا امنیت ملي پرې راشي، یا بل څوک راشي هغه هلته خاموشه کړي. هغه ډله چې واقعا کار کوي، چې هغه ځوانان دي، هغه د خپل ژوند د بقا لپاره هم ځینې غلي ناست دي. حالاتو ته په کتو صبر کوي. یا طالب ورته زنګ وهي، راشي ونیسي، تهدید کړي، یا کوم بل څوک. دلته ملت ویده پاتې شي. دلته د سولې ته د اصلي هدف ته رسېدو لپاره هغه حرکتونه چې په ټول ولایاتو کې شروع شي منسجم کیږي، نه په ځای باندې پاتې کیږي. د دغه مشکل د حل لپاره څه کول پکار دي؟ د دغه مشکل د حل لپاره خصوصا د یو ځوان په صفت باندې زه د افغانستان د ځوانانو د سازمان له ادرسه به موږ لنډ مهال، اوږد مهال او منځ مهال پلانونه لرو او دا به ډېر ژر د هیواد په 34 ولایتونو کې عملي ګامونه واخلي. د چا څخه به ډار، ویره، هیڅ شی نه لري او دا به کفن له سره تړي او راوځي به د هیواد لپاره تر څو رښتینې سوله راشي او د ټولو په مقابل کې لکه سپر ودرېږي. دې ته د افغانستان د ځوانانو سازمان آماده دی او دا کار به د خپل هیواد لپاره کوي. د خپلو وینو په بدل کې به قرباني ورکوي تر څو راتلونکی نسل هم افتخار وکړي او هم دا ووایي چې داسې یو څوک دلته تیر شوي دي چې نن موږ د سولې، د امن او د تعلیم و تربیه په فضا کې ژوند کوي. به نظرتان این پلان را که شما گرفتین ها یا کامیاب میشه یا خیر؟
اگر عملی بکنینش؟ کامیاب شدنشان به نظر خود ما تا فعلا 100% کامیاب میشه. جوانانی فعلا داریم که احساسشان در مقابل وطن بسیار بلند هستند و میخواهند که همیشه به وطن خدمت کنند. حتی بیشتر که گفتم که به قربانی خون خود آمده هستند. این البته نظریات ولایت هستند. مثلا سازمان جوانان افغانستان جلساتی را که در ولایت ها داره از طریق آنلاین کنفرانس و هم امی گپا را بر ما گفته که ما در اینجا میگیم به نمایندگیشان میگه ما در مقابل جان و مال خود به خاطر آوردن صلح در کشور عزیز خود افغانستان آمده هستیم. یعنی همداسې ځوانان په کار دي چې باید دغسې یو ګروه جوړه شي تر څو هغوی یعنی صادقانه او د خپل سر په بدل کې د افغانستان لپاره د سولې لپاره کار وکړي. بالکل دې ته ضرورت شته په دې اوسني شرایطو کې اشد ضرورت دی ورته او باید ټول ځوانان لاس په کار شي او په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې راځئ سره یو شئ تر څو اتحاد اتفاق یووالی صداقت او ژمنتیا وجود ولري. د رهبرانو رهبرزادګان دا زموږ او ستاسې له خاطره دلته رسېدلي موږ او تاسې رسولي که چیرته بیرته په مقابل کې ودرېږو هغه د دې د ضعف نقطې موږ تاسې ته معلومې دي. ډېر په اسانۍ کولی چې دوی ته شکست ورکړو ولې یوازینی شی چې هغه تعهد صداقت او عمل دی چې د هیڅ چا په هیڅ شي باندې باید ونه غولېږو. یعنې همدې رهبرانو په لسګونه ځله ځوانان دغه کړي دي هغه خرڅ کړي دي او هغه استفاده یې ورجنې کړې ده. اوس موږ عطا محمد نور ګورو د یوې وزارت چوکۍ په خاطر باندې بیا هم د ائتلاف اعلان کوي د دولت سره چپ شو نه دغسې نور رهبرانو باندې هم که چېرته هغه امکانات قطع شي فکر کوم چې بیا به هم همداسې مشکلات ایجاد شي. نو ځوانانو ته څه کول پکار دي څومره باید خپل لاره په خپله وسنجوي نور په سیاسونو پسې لاړ نه شي؟ مخکې مې وویلې که چېرته ټول سره یو شي تعصب له منځه ویسي دا ونه وایي چې دا پښتون دی دا تاجک دی دا ازبک دی دا افغان دی د دې خاورې د دې افغانستان لپاره کار کوي. هغه وخت چې کله دغه خبرې منځته راغلي او تعهد او ژمنتیا راغله او د یو بل سره تعهد وکړو چې زه به د پیسو د وظیفې د سلا د بل شي په مقابل کې ځان نه خرڅوم یوازینی هدف مې د افغانستان وي او دې ته به کار کوم. دغسې ځوانان ستاسو سره شته؟ بالکل داسې شته داسې به نور هم پیدا کوو او په ټولو باندې غږ کوو چې تاسې ازادانه او ډاډه کولی شئ چې راشئ د هیواد لپاره ستاسې نظریات ستاسې مشورې واخلو تر څو کوټلي ګامونه واخلو او د سولې په بهیر کې رغنده رول باید خپل ولوبوو. انشالله که کار عملی شود و همه جوانان ما با شما کار بکنن. آقای همت صاحب میشه از پیامتان به جوانانی که اونا هم مثل شما میخواین کار بکنن پیامتان داشته باشین؟ پیام ما به جوانان افغانستان امیستن که پیشتر هم در پای خود اشاره کردیم که از همه مهمتر صداقت هستن. بین خود باید صادق باشیم تعصب باید نکنیم تعصب باید نبگوییم من حیث یک افغان در کشور زندگی کنیم. وقتی که متحد شدیم در مقابل تمام کسایی که علیه افغانستان جنگ کرده و میخواین که می پروسه صلح را تخریب کنند وقتی در مقابلشان استاد شدیم هیچ گروه هیچ شخص هیچ افراد نمیتونه مانع ما شود. با یک قوت متحدانه با یک قوت فشرده و یک حرکت قوی و منسجم بیایید جوانان عزیز به خاطر صلح در کشور عزیز خود باید کار کنیم. واقعا همداسې یو قوي ټیم ته اړتیا ده ضرورت دی چې باید دغسې یو قوي ټیم جوړ شي او د هیواد لپاره د خپلو خلکو لپاره کار وکړي ځکه حالات که چېرته همداسې وي ځوانان ویده وي نو زه باور لرم چې نور به هم ترینګله کېږي همداراز به هره ورځ یو نفر وژل کېږو زموږ نه نو همداسې یو پلان ته ضرورت دی چې باید د افغانستان لپاره ونیول شي. پلان ها زیاد هست هیجان عملی به کار است و خدا کنه که جوانان ما عملی بکنن و کار بکنن انشالله که میتونن موفق و پیروشن مثل آقای همت اگر چند جوان دیگه که با همت اما تو استاد شوند و عملی بکنن انشالله که ما پیروز میشیم. سپاس ناگزیر با آقای همت هم خداحافظی بکنیم با شما هم نازنینان. سپاس از شما و وقت شما بخیر. از شما هم سپاسگزاریم دوستای عزیز که ما را تا این دم همراهی کردین. خدا کنه که تا فردا جور و صحت و سلامت باشین که باز هم ما در خدمت شما نازنینان قرار میگیریم. خدا کنه که خسته نشده باشین. وقتتان خوش. خدا حافظ.